سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. د بني اسرائیل نه پښتنه وکړه چې موږ څومره ډېرې واضح نقشې دوی ته ورکړې وې او څوک چې د الله تعالی نعمت بدل کړي د دې نه پس چې ده ته روغی نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. او هغه کسونه ته چې کافران شوي دي دنیایي ژوند ښایسته کړل شوی دی او دوی د هغه کسونه پورې مسخرې کوي چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې متقیان دي د قیامت په ورځ به د دوی د پوسه وي او الله تعالی چې چاله راوغواړي بې حسابه رزق ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ټول خلق په شروع کې یو امت وي بیا پکې ځنې کافران شول نو الله تعالی نبیون راولېږل چې زیری ورکوونکي او ویروونکي وي او د هغې سره یې په حق سره کتاب نازل کړ د دې دپاره چې هغه د خلکو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې دوی پکې اختلاف کړی دی او په هغې کې اختلاف نه دی کړی مګر هغه کسونه چې هغې ته کتاب ورکول شوی و دوی په خپل منځ کې د لویۍ او ظلم په وجه اختلاف کړی و د دې نه پس چې هغې ته ښکاره نقشې راغلی نو الله تعالی هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی و په خپل حکم سره هغه حق ته هدایت وکړ چې هغې کافرانو پکې اختلاف کړی و او الله تعالی د سمې لارې هدایت کوي هغه چا ته چې یې خوښه شي.